د ګلبدین نایب وینا هغه نندارچیانو ته کوم چې په ګراوند کې او د ګراوند نه بهر د لوبې پر مهال جنگ کړي. سلام ومینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو، تیر ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ کومه لوبه چې وشوه، لوبه پاکستان وګټله او افغانستان هم ښکلې لوبه وکړه. چې کله هم لوبه ختمه شوه نو رمیز راجا د ګلبدین سره څو خبرې وکړې. ګلبدین نایب څو خبرې هغه مینوالو ته وکړه کوم چې په میدان کې ناسو، هغې ته څو خبرې وکړې. لومړنۍ خبره د ګلبدین دا د ټولو نه مخکې بخښنه وغوښتله او دا یې ویل چې زه د خپلو مینوالو څخه د خپلو افغان وروڼو څخه بخښنه غواړم چې موږ دغه لوبه په 3 وکټو باندې وبایلله. ګلبدین نایب زیاته کړه چې موږ ولیدل چې ګراوند او د ګراوند نه بهر، یعنې د میدان او میدان نه بهر ډیرو کسانو جګړې سره وکړې. نو موږ له پکار ده چې موږ یو ښه اثرات په دې خلکو باندې واچو، ځکه موږ مینه کوو، موږ مینه غواړو، موږ مینه خپرول غواړو. او ګلبدین نایب زیاته کړه چې زموږ په وطن کې دا 40 او 45 کال دی چې همداسې جنګ روان ده، نو موږ نه غواړو چې نور جګړې وکړو، نو موږ دوستانه غواړو، موږ فرینډشپ غواړو د خلکو سره. او ورسره دا زیاته کړه چې کرکټ یوه لوبه ده، دا انجوای کړئ، دا از سپورټ غوندې وګورئ، د لوبې په شانتې وګورئ، دا نه چې تاسو سرونه په یو بل باندې ماتوئ. ګلبدین نایب دا هم زیاته کړه چې موږ غواړو چې دنیا ته وښایو چې موږ جنګیرک نه یو، یعنی موږ جنگ نه غواړو، موږ غواړو دوستانه، یعنی موږ د ټولې دنیا سره مینه کول غواړو. ګلبدین نایب وایي چې زه د خپل مینوالو هغه کوم حالات چې کومه جذبه چې وه زه هغه ستایمه. دوی چې کله هم ګراوند ته راغلل نو موږ ته ډېره مینه راکړه، د هغوی مینه زه ستایمه او د هغې څخه یې مننه هم وکړه. کوم لوبغاړو چې منډه کړه د په آخرنۍ بال باندې موږ ته مینه راکړه، زه هغې ستایمه او زه د دغسې مینوال ډېر قدر کوم. او دوی یوازې مونږ نه، دوی پاکستانیان هم ستایل. زه په دې زیات ډېر خوشحال شوم. دوی دواړو طرف ته مینه خپروله او مینوال په دې خوشحالېږي چې دوی خپل د خوښې لوبغاړي وګوري او دوی سره غېږه میلاو کړي. دوی ډېر خوشحالېږي او موږ هم دوی ته آمده یو. بالکل دوی هر کله راتلی شي او موږ ته دې هم مینه راکولی شي، موږ هم دوی ته مینه ورکوو. خو چې په کومه طریقه دوی ګراوند ته دننه شول، دوی هغه نظم مراعات نه کړل کوم چې د ګراوند نه ننوتلو. دوی په داسې یو غوغا باندې ګراوند ته ننوتل چې بالکل موږ نه یو وار پار خطا کړ. او ګلبدین نایب دا زیاته کړه چې زمونږ د کوم شکست چې مونږ د پاکستان د لاسه وخوړ، د هغې غټه وجه دا وه چې حمید حسن فټ نه و. چې کله هم حمید حسن بال وکړو نو په 100 اوور کې دی زخمي شو او لاړ، نو ټوله لوبه ماته پاتې شوه. د زیاته کړه چې موږ سره قسمت یاري ونه کړه، ځکه حمید حسن زموږ مین بالر دی او کله هم چې هغه زموږ نه لاړه نو موږ اوس دا سوچ وکړو چې لوبه موږ نه د لاسه وتې دی. نو دوستانو، تاسو سره نظر لرئ، خپل نظر مو لاندې په کمنټ کې را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو دلوي الله په امان.